کوم محترم پروفیسور محمد شفیع آغا له چې دی راسي خپل زرین خیالات له موږ سره شریک کړي. پروفیسور محمد شفیع آغا. الحمد لله وكفى قولوا للناس حسنا. اي یا زما د پاره دغه مسله دی مخامخ دی کس سلام ما ضروري دي چې ماحول فرینک سي په هغه کې بیا مجلس کېدلی شي په شیخ زګه سره ما سرونه خلاصې ساتي هلته پر ناس یا په ولاړې زه ښه کړم بس ټیک یا دا به دلته درځي بس ټیک شو بس و د کالر والا ورول کالر بس ټیک دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا للناس حسنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دو چیز تیر عقل است دم فرو بستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. دا کم دو آیتونه چې ما پیش کو دا قولوا للناس حسنا ترجمه دا ده چې د خلکو سره په پښتو ګایږي. پښتو خو نو موږ په اصل کې اوپرا رویې ته وایو و بهترین اټیچوډ ته موږ پښتو وایو. د حسن ترجمه په اصل کې دغه وسو او خدای وایي چې زما واغه بندگان ته زیری ورکوي الذین یستمعون القول چې خبرې اوري فیتبعون احسنه بیا د خبرو د هغه بهترین پهلو اتباع کوي. پوزیټیو مزاج لري، مثبت سوچ یې، هر خبر چې دی اوري دی په هغه خبره کې بهترین پهلو تلاش کوي او بیا هغه پهلو فالو کوي. زه به په سوچا او سپېڅلې پښتو شاید نه وګایږم. موضوع دا یې ښه ده چې په ژبه څه شي ده. یو د ژبې د مطالعې یو طریقې کار او یو منهاج د ژبې د مطالعې هغه ته موږ دایکرونیک لینګویسټیکس وایو و یو منهاج ته د ژبې د مطالعې و هغه ته موږ سینکرونیک لینګویسټیکس وایو. دایکرونیک لینګویسټیکس دغه دی چې د یو ژبې تاریخ څه شی دی، ژبه د تاریخ په تناظر کې مطالعه کول، ژبه په د ټایم پر فریم ورک باندې ښول، بیا د ژبې مطالعه کول، د ژبې کم کم پړاوونه راغلي دي او پر کم کم پړاو په دا ژبه کې کم کم اضافه شوې ده او کم کم خیالات او الفاظ متروک دي. دا دایکرونیک سټډي ده د ژبې، دا زموږ پیش نظر نه ده. یو سینکرونیک سټډي ده د ژبې، هغه دا ده چې مکمل ژبه لکه اوس په دنیا کې موجوده پښتو ده. دا پښتو څه شي ده؟ دا څنګه ممکنه ده چې یو سړی د ګایږي او بل سړی په پوهېږي؟ دا هغه کم جوهر دی په ژبه کې
چې د یو سړي په خبر بل سړی پوهېږي. دا کوم جوهر دی په ژبه کې چې انسان ګایېږي د خپل خیال په تورو کې ټرانسلیټ کړي، د خپل خیال په جملو کې ټرانسلیټ کړي. د ژبې دغه جوهر دا د ژبې د سینکرونیک سټډي بنیاد دی چې ژبه څه شي ده. یو زموږ په روایت کې د دې جواب راغلی دی او هغه جواب بیا ډېر و کلایمکس ته ورساوی. پال ګرایس او هیلري پټنیم یو د داخلیت قایل دی، بل د خارجیت قایل دی. دوی سوال دا راپورته کوي چې ژبه څه شي ده، معنا چیرې پرته ده. پال ګرایس وایي معنا د انسان په ذهن کې پرته ده. معنا په اصل کې سایکالوجیکل سټیټ دی، معنا ذهني حالت دی. دا د انسان اعصابي اکسپټنس دی، د انسان د اعصابو په طور یو شی قبلول. معنا دغه ده، دا د انسان په نیت کې پرته ده. انسان چې هر وخت ګایېږي دی په اصل کې خپل نیت د باندې ږدي. دا د داخلیت فلسفه وه د پال ګرایس. نو دی وایي چې معنا چې دا معنا د باندې نه ده پرته، د باندې دنیا نیوټرل ده، د باندې معروض بې رنګه دی. رنګ او معنا انسان په خپل ورکوي. معنا د انسان په ذهن کې پرته ده، معنا د ده په نیت کې پرته ده. ځکه موږ وایي چې د دې څه مراد څه شی دی. پال ګرایس دغه د داخلیت علمبردار دی، انټرنلیست فلاسفر، انټرنلیست لینګویسټ. د هغه دغه دعوه ده. دا زموږ په روایت کې دا دعوه زړه هم پرته وه، خو ده ډېره دا دعوه ډېره زبردسته پیش کړله، ډېره شفاف کړله، ریفاین یې کړه. بله نظریه چې ده هغه نظریه د خارجیت ده چې هیلري پټنیم دا آخري نتیجې ته ورسول. هغه وایي چې ژبه په اصل کې معنا د باندې پرته ده. معنا د هر اظهار معنا د هغه شی دی د کوم شي په باره کې چې اظهار کېږي، هغه شی د باندې پروت دی. دا بیا د خارجیت نمایندګي ده چې پټنیم یې کوي. دا بیا دا روایت موږ لرو د فلسفیانو په ډومین کې دا روایت پروت دی چې معنا په خارج کې پرته ده، یوه دعوه ده. معنا په داخل کې پرته ده، معنا د انسان د یو ذهني کیفیت دی. دا بله دعوه ده. دغه دوې دعوې د دې بعد پیرس راځي کوم چې علمبردار دی د پریګمیټیزم. هغه وایي یا دا ترانه ده، معنا په اصل کې شی دی، نوم دی، تصور دی. شی دی، نوم دی، تصور دی. شی د ژبې د دایره کاره څه د باندې نه دی. شی په ژبه کې د ننه پروت دی، د کوم شي په باره کې چې مجلس کېږي. دا خبره د پیرس ده، یعنی د پریګمیټیزم دعوه دا ده چې دا یو مثلث جوړیږي، شی دی، توری دی او بیا تصور دی. د دې بعد هغه زما بنیادي مقصد چې و هغه دا دی چې ساسیر راځي. هغه وایي خبره دیګه څه نه ده، دا مجلس دا ترانه دی چې معنا د باندې پرته ده یا معنا په ذهن کې پرته ده. نه، خبر دا ده چې شی د ژبې په دایره کار کې د ننه پروت دی. خبر ګسه بله خبر دا ده چې ژبه په اصل کې ساینس آف ساینس دی. دا د علاماتو یو علم دی، دا د علاماتو یو نظام دی. ژبه د علاماتو نظام دی.
نو د ده دعوه دا ده چې دا د علاماتو نظام دی. په اصل کې ژبه او فکر دا یو شی دی. انسان چې کوم وخت سوچ کوي دا په اصل کې دی قرار ګایېږي، او انسان چې کوم وخت ګایېږي دا په اصل کې دی په زوره سوچ کوي. انسان د ژبې بغیر سوچ نشي کولی. موږ په ژبه کې اوسو، بلکې ژبه انسان دارنګه نیسي. انسان د ژبې دارنګه په کنټرول کې دی لکه یو څوک چې پیرانان نیولی. انسانان ژبې نیولې دي. ژبه د انسان پر اعصابو باندې پرته ده. ژبه د خپله یو عالم دی چې جوړ شوی دی. ژبه خپله یو دنیا ده. کوم وخت چې دوه انسانان سره ګایېږي دا په اصل کې د اشیاو د سطح سره الوړ شي، دا د ژبې په سطح کې راشي، دا د ژبې سلطنت له راشي. ځکه خو یو د بل په خبر د دوی سر سره خلاصېږي. د ژبې په سطح کې که دوی نه وای، د اشیاو پر سطح وای، د دوی به په خبر سر نه خلاصېدلی. ژبه په خپله یو میګنیټیک فیلډ جوړ کړي. انسانان په دغه میګنیټیک فیلډ کې راشي نو په خبر سره پوهېږي. هغه میګنیټیک فیلډ دونه مضبوط دی، د هغه خپل قوانین دي. ژبه په اصل کې یو تجریدي نظام دی. ژبه ابسټریکټ ده. ژبه یو ټوس حقیقت نه دی. ژبه ویزیبل شی نه دی. ژبه محسوس بالبصر نه دی. ژبه لینک دی. لینک په اصل کې نطق دی. هغه که موږ د تیالوجي هغه اصطلاح استعمال کو، دا کلام نفسي دی. ژبه کلام نفسي ده. یو کلام نفسي دی، یو کلام لفظي دی. و ساسیر ته یو ته لینک وایي و بل ته پیرول وایي. لینک کلام نفسي دی. ژبه یعنی لینګویج ان ایټ سیلف دا د مجرد قوانینو نظام دی. نظام په اصل کې نظام څه وخت په سمج کې راځي. په یو نظام کې یو شی کله معنا لري. په یو نظام کې یو شی هغه وخت معنا لري چې د دغه نظام د نورو ارکانو سره د دغه شي کوم تعلق دی. موږ چې انټر ریلیشنشپ وایو، د دې شي د دې ژبې د دې نظام د نورو پرزو سره کم تعلق دی، او د دې نظام د هغه کلی حیات سره کم تعلق دی. د دې نظام د هغه ډیپ سټرکچر سره د دې شي کم تعلق دی. د یو شي معنا په یو نظام کې هغه نظام ورکوي. دا یوه پرزه په خپله معنا نه لري، پرمیشنري معنا ورکوي. یو شی په خپله معنا نه لري، معنا نظام ورکوي. دغسې توری دی، توری په خپله معنا نه لري، معنا د ژبې سټرکچر ورکوي. پښتو یو ژبه ده، دا یو لینک دی، دا خاموشه ده. دا د هر پښتانه او هر څوک چې په پښتو پوهېږي د هغه پر اعصابي نظام باندې مسلطه ده. هغه لینک کلام نفسي کوم چې انویزیبل دی، کوم چې محسوس بالبصر نه دی، کوم چې په اصل کې یو هیئت قضایي دی، کوم چې فارم دی، کوم چې سټرکچر دی. دغه فارم، دغه سټرکچر، دا بنیاد دی. دا په اصل کې مشتمل دی پر هغه مجرد قوانینو، د کومو قوانینو پر بنیاد باندې چې د ژبې گیم کیږي، د کومو قوانینو پر بنیاد باندې چې خبر په سماج کې راځي، د کومو قوانینو پر بنیاد باندې چې یو سړی ګایدلی سي او بل سړی د ده په خبر پوهېږي. هغه قوانین هغه مجرد قوانین دي، هغه ابسټریکټ دي. ځکه د ژبې بنیادي حیات ابسټریکشن دی، تجرید. د ژبې اصل ساسیر وایي د ژبې اصل هغه تجرید دی.
د قوانینو نظام و هغه ته دی لینګ وایي. لینګ دونه ځکه خو ژبه سلف ریګولیټینګ ده، ژبه خپل ځان په خپله ریګولیټ کوي، ژبه د خپله ضابطه په خپل ذات کې لري، ژبه سلف سفیشنټ ده، ژبه خود مکتفي ده، خود کفیله ده، ژبه د باندې ضرورت نه لري. څه مطلب چې د باندې ضرورت نه لري؟ شی د ژبې څه وایستی، شی د ژبې څه د باندې پروت دی. ساسیر وایي وایي موږ چې کوم وخت ګایېږو د پاره د افهام و تفهیم د شي ضرورت نشته. په اصل کې کانسپټ دی، کانسپټ مجرد دی، د شي کانسپټ مثلا سیب دی. سیب د ژبې په نظام کې په ګرد کلچر کې او زموږ په ګرد کنونشن کې موږ د سیب متعلقات لرو. باغ دی، درخته ده، باغوان دی، موسمونه دي، بارانونه دي، او خوږ سیب دی، تور کلو دی، شین کلو دی، یا څه ډومانې دي. دغه د سیب چې کوم اقسام دي د دې ګردو موږ دا د یو سیب متعلقات دي. که زه درته وایم ما سیب وخوړئ، دا سیب تورې ته په دې په زما په خبر نه شوې پوه چې تا سیب تا د سیب تورې تا د سیب تعقب وکړي د سیب تورې په اورېدو، یا تا په اصل کې د ژبې پر لینګ رالې، ما د ژبې لینګ له ته راوستلې، ځکه خو ته بیا زما په خبر پوه شوې چې زه ما سیب وخوړئ، ته په پوه شوې چې دا څه دي چې ده کړي دي، دا کوم کار ده کړی دی. نو په اصل کې دغه چې دی سیب توری دې ته دی سیګنیفایر وایي، دلالت کوونکی، او هغه کانسپټ چې دی هغه ته دی سیګنیفاید وایي. شی د میانه ووتی که سیب څه مراد سیب وایي، بیا به زموږ په ذهن کې د سیب تصویر راتلی، د سیب لفظ په اورېدو به د سیب تصویر زموږ په ذهن کې جوړېدلی، زموږ په ذهن کې د سیب تصور راځي، تصویر نه راځي. موږ سیب ابسټریکټ کړو، د ژبې خپل سیب دی، ځکه خو موږ سره پوهېږو. بیا په خبر په دې پوه سو زه چې سیب مجرد کومه هغه یو بل سیب دی، هغه سیب په ژبه کې چې پروت دی، هغه سیب نه دی هغه د باندې چې دی، هغه سیب نه دی هغه ما چې خوړلی دی. په اصل کې دا ژبه خو د افهام و تفهیم سطح ده. نو دا د علاماتو نظام دی. دا سیب توری چې دی دا علامت دی، دا معنا په ژبه کې په د ژبې په پوره نظام کې معنا لري. موږ ته که مثلا زموږ ماحول، زموږ والدینو او زموږ تعلیمي نظام هر څه کوي وایي ته هسې فرض کوي که موږ یو توری زده کړی وای سیب، او سیب توری یو موږ ته سیب یې راښکاره کولی، بیا سیب توری ویلی، سیب موږ لیدلی، بیا چا سیب توری ادا کولی. دغه رنګه موږ سیب او دا توری یو د بل سره لینک کړی وای زموږ نظام، زموږ ذهن، دا به موږ ژبه نه درلودی، دا یو سیب توری به معنا نه درلودی. ولې ته چې کوم وخت سیب توری یادوې، کله ته سیب توری مراد جنس وي، کله مراد د دنیا ګرد سیب وي، کله مراد هغه سیب یې اتاچ خوړلی دی، کله مراد هغه سیب دی اتاچ خرڅ کړي دی. کوم سیب دا ګرد یې تا راښکاره کوله، کوم سیب چې تا خرڅ کړي دی هغه جلا تا راښکاره کړي دی چې دلته مراد هغه سیب دی. یا تا به یو سیب راښکاره کوي، یا به د سیب خرایه شوه هغه به دې راته وایي چې دا سیب دی، یا به د سیبو لړۍ وتاول دا سیب دی. جنس سیب چیش دی. نو موږ به د سیب توري په معنا نه پوهېدلی. که ما درته ویلي وای چې ما سیب وخوړئ، موږ ته خو نه یو توری را زده کړی دی سیب، او سیب راښکاره کوي هر وخت. ما به ویلې چې کله دې خوړلی دی سیب، خو اوس هم زما په ټیبل پروت، نو به نه سره پوهېدلی. دی وایي د سیبه څه به راپورته کېږي، د ژبې سطح د اشیاو در سطح پورته سطح ده، دا یعنې د ژبې په سمندر کې انسانان اوسي. موږ ولې د چینۍ چې په چیني ژبه ګایېږي موږ ته څونه بد خوند راکوي او څونه بې خونده اوازونه وي، دغسې چې فرنچ ژبه موږ اورو پر څونه بې خونده اوازو باندې مشتمله ده فرنچ ژبه.
دغسې چې موږ د جرمني ژبه اورو څونه بې معنا اوازونه دي د شوره ما سوا هېڅ شی نه دی زموږ ژبه هم دغسې ده چې څوک نه پوهېږي هغه صرف اوازونه اوري دا خو د ژبې جادو دی چې موږ په خپله ژبه کې اواز اورلوک کړو اواز اګنور کړو موږ معنا اورو موږ که څه اواز اورو نه موږ معنا اورو نو د ساسیر مسله دغه وه دا سټرکچرلیزم چې موږ وایو سختیات ژبه یو ساخت دی نو دی وایي یو لینک دی یو پیرول دی لینک هغه سمندر دی چې په هغه کې د ژبې ټولنه اوسي تمام ارکان د هغه ژبې اوسي څوک چې دغه ژبه وایي یا په دا ژبه پوهېږي لینک هغه سمندر دی او پیرول د دې یو تکلم دی ما درته وویل هغه کلام نفسي دی های کلام لفظي دی بیا الفاظ داسې د دې دپاره د وضاحت دپاره ساسیر یو مثال ورکوي د شطرنج مثال د شطرنج یوه بازۍ چې یو وار په دنیا کې سوې ده بیا نه ده ریپیټ سوې یوه بازۍ چې د شطرنج یو وار څه ته راوسي بیا نه ریپیټ کېږي یو ګټ څه ته راښورېدلی دی او هغه لسم ګټ چې بیا څه ته راښورېدلی دی آخري چې څه ته د وار سوی دی او چا ګټلې ده دا یو وار دا بازۍ سوې د دې څه قوانین معلوم دي د شطرنج د بازۍ قوانین سته دا یو مجرد نظام لري ځکه موږ په پوهېږو چای څنګه ښه بازۍ وکړه ځکه موږ په پوس چای وګټلی وبلل قوانین لري یو سټرکچر لري لیکن دا په هغه سټرکچر کې دننه د هره بازۍ کېږي دغسې هغه لینک چې دی هغه سټرکچر دی چې د ټولنې د هر فرد پر لاشعور باندې استوار دی او بلکې د ټولنې پر اجتماعي لاشعور باندې د مداخلت کوي او هغه یې په کنټرول کې اخیستی دی لینک هغه شی دی لینک زموږ و تجرباتو ته معنا ورکوي نو دغه مثال دا د شطرنج دا اوس بازۍ چې وسوله دا پیرولو د دغه لینک دا د دغه لینک محسوس بالبصر ویژولو خپله خو ژبه لینک د لینک ویژول نه دی دا ویژولو دا د هغه یو اظهار و چې وسو د لینک اظهار هر وخت په خپل په پیرول کې لکه د شطرنج قوانین چې اظهار د شطرنج په یو بازۍ کې دغه پیرول چې دی دا نو لکه اوس چې موږ ګایږو دا اوس چې زموږ مکالمه ده دا تکلم دا پیرول دی لیکن زه پوهېږو ولې په نورو ادارو کې په سکول کې دا څه مجلسونه به د پښتو سوي دا هر مجلس د پښتو پیرول دی دا مجلس چې وسو دا یو وار وسو دا بیا نه کېږي دا کریشن دی د کریشن استعداد په ژبه کې دی ژبه خپل جادو دغه رنګه کوي دغه د ژبې جادو دی د یوې ژبې په یوه ژبه کې هغه خبر نشي کېدلی چې یو وار نه وي سوی په دا ژبه که په دې لینک کې کیپیسټي نه وای د دغه مجلس بیا دا مجلس موږ نسو کولی په لینک کې د دغه پیرول کیپیسټي وه افیکیټ و چې دغه پیرول دی کې داسې ژبه په خپله ګایېږي ژبه خلک ګایوي خلک پالتو ولې ګایېږي موږ څونه لیدلي دي څو مجلسونه دي چې بامعنا او بامقصده مجلسونه دي نن چې په پښتو کې څه مجلس سوی دی په هغه کې د پرسنټیج په لحاظ به څو مجلسونه ته یې وبولئ چې دا بامعنا او بامقصده مجلس و آیا خبر باید چې سوی وای او آیا خبر وای هم بامقصده مجلس و زما دغه تجربه چې په کراچۍ کې یو بس زه وینم د دا بس د لیدلو تجربه په دې کې زما ژبه په دغه تجربه کې دخیل ده زما ژبه په دا تجربه کې مداخلت کوي زه سره د پښتو ژبې پښتو ژبه خو یو ژبه نه ده دا ما درته وویل نظام دی دا ایټیچوډ دی دا فکر دی نو دغه فکر پر بنیاد باندې زه زما تجربو ته معنا ورکوم معنا خو د باندې هسې هم نشته معنا په ژبه کې دننه پرته ده لیکن
هغه ترانه لکه پال ګرایس چې وویله معنا د ژبې په نظام کې پرته ده. معنا د ژبې د تمامو علاماتو د انټر ریلیشنشپ پر بنیاد باندې پرته ده. یو د ژبې د ډیپ سټرکچر دی، یو د ژبې سرفیس سټرکچر دی. ډیپ سټرکچر د ژبې هغه ساخت دی کوم چې د ژبې د قوانینو مجموعه ده، او د ژبې ډیپ دی هغه ویزیبل نه دی. لکه هر شی د درخت راواخه، د درخت بنیاد ویزیبل نه دی، هغه پټي، نور درخت ویزیبل ده. دغسې د ژبې هر وخت چې کومه حصه ویزیبل وي، پیرول ویزیبل دی، لینک ډیپ سټرکچر دی. دغسې سیګنیفایر او سیګنیفایډ، دغه لفظ توری سیب دا ویزیبل دی، یعنی محسوس بالبصر دی. یا به دا د ایمیج په صورت کې، یا به آیکن یې، یا به انډیکس یې، یا به سیمبل. دغه چې دی دا کوم وخت چې ته آیکن، انډیکس یا سیمبل، دا به بیا خبره پیچیده شي که زه دلت ورته کښېنم چې آیکن او انډیکس سیمبل سره بیلوو ناوخته به سي. نو خبر دغه ده چې دغه علامات، دغه ساینس چې د هر شي نمایندګي کوي، هغه شی د دې مدلول دی، دی دال دی. د دلالت جواز په هغه نظام کې دننه پروت دی. نو یعنی کوم چې سرفیس سټرکچر دی پر هغه باندې موږ دغه شیان وینو، علامات وینو، او پاتې د هغه معنا سنس سره د سنس هغه پاسه په ډیپ سټرکچر کې ده. زه یو خبره ته کوم چې دا د سهار سترګه چې ده، دا د ماښام سترګه ده. د سهار سترګه د ماښام سترګه ده. د دې معنا یوه د سنس جلا دی. کوم سټار چې سهار موږ وینو د سهار سترګې چې بولو، دا هغه سټار دی بیا چې د ماښام سترګه بولو. صرف کانټیکسټ یې بدل شو، هلته د ماښام سترګه بولې، دلته د سهار سترګه بولې، حالانکې د لا آف نان کنټراډکشن په ښکاره خلاف دی. دا د کنټراډکشن دی راوړي د سهار سترګه د ماښام سترګه، لیکن یو مینینګ و، یو سنس و، سنس یې بل دی، کانټیکسټ یې بدل دی. دا چا زه پوه کړم؟ دا د ژبې په لینک کې دا شی پروت دی. ژبه خپله وایي. دغه یو ملګري اوس راته وویله، وله یو چا تخم راڅه یوړی، تخم چې یوړی نو د هغه بعد اوس وځنډېدی او پیسې نه راوړي. نو یو ورځ په مخه راغلی، ما ول زه ورته وایم، ول زه خو به نو اوس ورته وایم چې پیسې څه کې خوند نه کوي. نو زه ورته وایم ته هغه تخم شین سو، څه مطلب دی د دې؟ د دې مطلب دا دی چې هغه پیسې راکړه، حالانکې دا نه دي ورته ویلي. دغه مطلب چیرې پروت و؟ تخم شین سو دا خدا ورته ویلي دي. که لیټرلي واخلې خو دا هغه به ورته وایي یا شین سو یا ونه سو، یا د دې د شا میسیج پروت، هغه میسیج په لینک کې پروت دی. څوک چې د دې لینک یې هغه به په دې دغه میسیج فالو کړي، نو د هغه به سر خلاص یې، هو وایي پیسې غواړي، پیسې مې هیر سوي دي. یا نو دغه د ژبه په خپله ګایږي. دا ژبه سلف ریګولیټینګ ده، دا په خپله هر څه کوي، دا خود کفیله ده. ژبه میډیم نه ده. ای څوک وایي ولې میډیم نه ده؟ ای ته چې دونه راته وګایې دی، ای موږ ستا په هر خبر پوهېدو. میډیم نو لا څه ته وایي؟ نو خو ستا خیال و، ستا خیال تا په تورو کې ټرانسلیټ کړي، در موږ پورې چې راغلی موږ ډیکوډ کړي، ستا په خیال موږ پوه شو. نو ژبه خو دا میډیم خو دغه ته وایي چې ستا خیال در ما پورې راورسېږي، نو ستا خیال یې در ما پورې راورساوه، یو ته میډیم نه ده. دی وایي ژبه سلف ریفرنشل ده، دا خپله حواله په خپله ورکوي. د کنه د شي مبارک تا ته در ښووله، شی خو د ژبې څه د باندې دی، دی میډیم نه دی، دی سلف ریفرنشل دی. په ژبه کې دننه دا د خپل ځان ریفرنس په خپله ورکوي. نو دی چې کومه خبر ژبه چې هر څه درته ترسیل
ترسیل د میسج چې وسو په اصل کې په دې کې بنیادي طور کار دا سوی دی میډیم په دې لحاظ دی چې ترسیل د میسج وسو په ژبه کې دننه ژبه خود مختاره ده ژبه په خپل وجود په خپله لري خپل وجود په خپله برقرار ساتي او خود کفیل ده د باندې شي ضرورت وسو ده ته نسته دا ځکه نو د ده دعوا ده چې دا ژبه د اشیاو پر سطح نه ده د ژبې خپل ډومین دی د ژبې خپله سطح ده هر څوک چې دغه سطحې له راسي د هغه په دې دغه هغه به په خپله هغه د انډرسټینډینګ پر سطح راسي ژبه په اصل کې فکر دی په زوره کول او هغه ما چې درته وویله چې خلک پالتو ولې ګایږي یو خو دا دی چې ژبه یې ګایوي بل دا دی چې د ژبې پوره نظام ریفارمیشن هر وخت د ژبې خپل کار دی سیلف ریګولیټینګ ده دا د باندې څه سره د استفاده نه کوي دا خپله بقا او خپل ریفارمیشن په خپله کوي د ریفارمیشن دپاره ډېر ضروري ده چې خلک پالتو وګایږي خلک دې پالتو وګایږي ولې یو خو دا دی دوی ژبې ګسر اخیستې دي او بله خبر دا ده د ریفارم کیږي چونکې موږ په ژبه کې اوسو لکه دا دی دا سوال دومره بې معنا و چې خلک پالتو ولې ګایږي لکه دا سوال چې بې معنا دی خلک پالتو ساه ولې اخلي نو دی د ساه په اټماسفیر کې دی خود بیا اخلي د ده چې د ژوند دپاره ضروري ده چې دی به ساه اخلي دغسې دا پالتو ګایېده هم پالتو ګایېده نه دی دا په اصل کې د ده دپاره ضروري ده چې دی هر وخت د ژبې په ډومین کې پاتې سي دی په بامعنا ډومین کې پاتې سي که دی د ژبې د ډومینه څه ووتی د ده څه معنا ورکه ده معنا خو نظام ورکوي دغه د ساینس در پرونده پورې د ساینس لو دعوه دا وه د رنګو تقسیم یې کاوه یو سور دی یو زرغون دی نو هغه د ساینس نظام چې ساینس منظم کېدی او یو خاص پړاو ته راورسېدی ساینس جلا سو د معروضه څخه تاویل ده دا کم چې موږ یې سور رنګ بولو سور رنګ په اصل کې د 6,900 څېړنې در 700 الکترو میګنیټیک مایکرونز ته وایي هغه خو ویوز دي هغه خو څپې دي د رڼا څپې دي دا خو رنګ نه دی لیکن د رڼا دغه څپې موږ کیچ کولی نسو زموږ استعداد دغه دی نو ژبه نو د سترګې فزیالوجي یې په خپل رینج کې راولي ویزیبل یې کې هر وخت چې د 6,900 څخه در 700 الکترو میګنیټیک مایکرونز شی مخ ته راسي هغه دغه سترګه بیا سور ویني حالانکې د باندې رنګ نشته د باندې ویوز دي ګوره معنا هغه نظام ورکړه د رنګو نظام معنا ورکړله د باندې نه دي موږ د باندې څونه بې پروا سو موږ خپله معنا ورکو که نه دا سور رنګ معنا خو خالص د انسان د خپل اوپټیک فزیالوجي پر بنیاد باندې دا شی سور کوي دا شی خو ان اټسلف سور نه نو انسان دغه استعداد دا د انسان دغه دی چې دی په خپل نظام کې په خپله خودکفیل دی معنا دی ورکوي دغسې هر نظام و خپلو پرزو ته و خپلو اجزاو ته په خپله معنا ورکوي او یوه خبر فالتو نه ده هر خبر چې کیږي هغه با معنا ده هغه پیرول دی د هغه ژبې او د هغه ژبې تجریدي نظام یعنی کلام نفسي و هغه ته معنا په خپل ورکوي شیخ سعدي رحمت الله علیه ویلی دی دو چیز تیره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی دوه شیان د بیوقوفۍ در ټولو لوی دلیل دی د ګای پر ځای خاموشه دی او د خاموشي پر ځای ګایږي دا د یو انسان د حماقت در ټولو لوی دلیل دی دلته موږ ناست وو
په ذهن کې راله. ما ویله چې یو نظام دونه طاقتور شی دی چې هغه وشیان ته خپله بیا معنا ورکوي، پر خپل طبیعت یې ورکوي. ولې دی سلف سفیشنټ دی، دی اربیټري دی، دی خودکفیل دی، دی خود مختار دی، دی پر خپل طبیعت معنا ورکوي. ما ورته وویل، ما دغه ملګرو ته لکه اوس چې موږ سره وویله چې دغه دی چې زموږ بصري وظایف و های الکترومیګنیټیک مایکرونز ته معنا ورکړله، کلرفول یې کړو، معنا یې په کلر ورکړه. دا معنا ما په خپل طبیعت ورکړه. دا نظام دی، دا زما بصري نظام دی، هغه دغه معنا ورکوي، هغه سټرکچر دا ته راځي چې معنا په خپل طبیعت ورکوي. ما ویله څونه احمق سړی دی او څونه بېوقوف سړی دی دا چارلي چپلن. د چارلي چپلن حرکتونه، لیکن د ده حماقت ته موږ معنا، موږ په خپل لینک کې د ده حرکتونو ته معنا ورکوو. څونه بامعنا حرکتونه کوي. د چارلي چپلن حماقت شاید دغه ترا که دا ترا درې انسانان په کوټه کې وای زموږ د ګردو ژوند به تریخ وای، لیکن د ده هغه لایاني حرکتو ته موږ معنا ورکو. څونه پرخاند معنا زه ورکوم. یعنې زه د ده حرکتونه په خپل لینک کې ټرانسلیټ کوم، او هر هغه حرکت چې د پښتو لینک یې نه اکسپټوي پر هغه زه خاندم هم نه. دغسې د ده بل حرکت که د جرمني لینک نه اکسپټوي، د جرمن بیا پر هغه نه خاند. معنا موږ نو دا جلا خبره ده چې د هر لینک خپل ترجیحات دي، د هر لینک خپل ډومین دی، او د انسان دپاره دغه لازمه ده چې دی په ژبه کې، ولې چې انسان حیوان ناطق دی. ناطق معنا خبره کوونکی، نطق څوک چې نطق لري. نطق په خپله لینک دی، او کوم وخت چې ته دغه نطق انکوډ کوې او ستا ټولنه یې ډیکوډ کوي، ادا ته پیرول وایي. د لینګو د پیرول دغه تعلق. انسان حیوان ناطق دی، انسان په ژبه ګسه مفکر دی، انسان د انسان د فکر استعداد، ولی فکر بجای خود د علاماتو یو نظام دی، د دې علاوه فکر هیڅ شی نه دی. پر هغه خبره بیا بس کو لکه هغه سایکالوجیست چې ویلی دي چې د په زور چې ګایدل په اصل کې په زور فکر کول دي، او فکر کول په اصل کې قرار ګایدل دي. وما علینا الا البلاغ.